سلام ملګرو، راځئ چې نن د حب د بدلولو جراحي په اړه وغږیږو. په ساده معنی د حب د بدلولو جراحي هغه جراحي ده چې پکې موږ د خپل طبیعي حب د بند د ځای په ځای کولو لپاره مصنوعي بند یا مصنوعي بند اچو. دا مصنوعي بند د فلزاتو، سیرامیک یا پولی ایتلین څخه جوړ کیدی شي. د جراحي هدف د درد کمول، د بندونو د خوځښت بیرته راګرځول او د ناروغ د ژوند کیفیت ښه کول دي. په ساده ټکو کې د عملیات د خراب شوي فیمورل سر یعنی د بند د ګولۍ برخه لرې کول او همداراز د اسیتابولم برخه یعنی د ساکټ برخه بدلول دي. عموما زموږ د حب بند له دوه برخو جوړ شوی دی. یوه برخه د ګولۍ برخه ده چې فیمور سر ورته ویل کیږي او بله برخه د ساکټ برخه ده چې اسیتابولم ورته ویل کیږي. نو کله چې موږ دا دواړه برخې د مصنوعي بند په وسیله بدلو، دې ته د حب بند بدلولو جراحي ویل کیږي. اوس ولې د حب بند بدلولو جراحي ته اړتیا پیدا کیږي؟ د حب بند بدلولو جراحي لپاره نښانې داسې حالتونه دي لکه د زنګون اصلي ارتریتس چې تر ټولو عام لامل دی، یا داسې ځانګړي حالتونه چې ارتریتس ته لاره هواروي لکه ایرجیای واسکولر نیکروس. موږ ته د حب بند بدلولو جراحي د روماتوید ارتریتس او نورو ډولونو التهابي ارتریتس په حالتونو کې هم اړتیا پیدا کیږي. ځینې وختونه د یوې ټپ وروسته موږ ته د حب بند بدلولو جراحي ته اړتیا پیدا کیږي. ځینې وختونه داسې ماتېدل هم رامنځته کیدی شي لکه د فیمر د غاړې ماتېدل په ځانګړي ډول د زړو کسانو په ډله کې. دا هم کیدی شي چې د حب بند بدلولو جراحي ته اړتیا ولري. ډېر کم په داسې حالتونو کې لکه د حب د پرمختیایي بې نظمۍ یا د حب بند پورې اړوند تومورونو کې هم موږ ته کیدی شي د حب بند بدلولو جراحي ته اړتیا پیدا شي. نو د حب بند بدلولو جراحي بېلابېل ډولونه لري. یو یې بشپړه حب بند بدلونه ده چې پکې هم د ګولۍ برخه او هم د کاسې برخه بدلیږي. او بیا بل ډول یې جزوي حب بدلونه ده چې پکې یوازې د ګولۍ برخه بدلیږي. دا عموماً د زړو ناروغانو د ماتېدو لپاره ترسره کیږي. د حب بدلولو د طریقې پر بنسټ دا جراحي د سیمنټي، بې سیمنټه یا هایبر په ډولونو ویشل کیدی شي. سیمنټي هغه ده چې پکې موږ د هډوکي سیمنټ د برخو د فکس کولو لپاره کاروو. بې سیمنټ هغه ده چې پکې برخې په فشار سره ځای پر ځای کوو او هیڅ هډوکي سیمنټ نه کارول کیږي. او هایبر چې پکې یو برخه سیمنټي وي او بله برخه نه وي. د بار وړونکو موادو پر بنسټ هم د حب بدلونه بېلابېل ډولونه لري، خو تر ټولو زیات کارېدونکی سرامیک پر سرامیک ډول دی، ځکه دا تر ټولو اوږد عمر لري، لږ زړیږي او دا د ځوانو او فعالو کسانو لپاره غوره ګڼل کیږي. که تاسو د حب بدلولو برخې وګورئ نو اساساً څلور شیان پکې شامل دي. یو برخه د اسیتابولر کپیا شیل ده. دویمه برخه د اسیتابولر لاینر ده. دریمه برخه د بال برخه ده چې فیمورل برخه بلل کیږي او څلورمه برخه د فیمورل سټیم ده. نو په ټوله کې د حب بدلولو جراحي کې څلور برخې وي: اسیتابولر کپ، اسیتابولر لاینر، فیمورل سر او فیمورل سټیم. نو که ستاسو ډاکټر تاسو ته د حب بدلولو جراحي مشوره درکړې وي، اندېښنه مه کوئ. دا د حب ارتریتس اړوند ناروغیو د درملنې لپاره یو خوندي او ثابت شوی میتود دی. دا ډېر ښه بریالي نتایج لري او د تعقیبي بریا کچه هم ډېره لوړه ده. نو اندېښنه مه کوئ، خپل ډاکټر باندې باور وکړئ او د حب بدلولو جراحي ته دوام ورکړئ. مننه.